سلامونه نیکي لی احترامات نعمت پښتون یم. نن په خپرونه کې را سره د افغان کډوالو ترجمان ظاهر پښتون صاحب میلمه دی. د ظاهر پښتون صاحب سره به د افغان کډوالو په هکله خبرې کوو، پوښتنې به ځینې کوو. ظاهر پښتون صاحب اول یو جان مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړي. یک نیوز ته ښه راغلاست درته وایو. سلامونه نعمت پښتون صاحب، تاسې او ستاسې د چینل د حق نیوز ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خوشحاله شوم چې تاسو سره د خپل افغان کډوالو پر دا جوړ شوي بې برخلیک حالت باندې وغږېږم. ظاهر پښتون صاحب په 2023 کې چې کله د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو فیصله وکړه، نو بیا په هغه کې اول بیا اسناد خلک په دویم قدم کې آی سی سی کارت درلودونکي افغان کډوال، او په دریم قدم کې اوس د دغه اګست د میاشتې د اولې څخه چې دی کومه ډېره سختي لګولې ده چې وائی فی آر کارت لرونکي افغان کډوال به باسو، او اوس یې د افغان کډوالو په خلاف کاروایان هم شروع کړي دي. په هغه ځایونو کې چې افغان کډوال اوسېږي، کیمپونه یا په کومو ښارونو کې چې ډېر افغان کډوال اعلانات کوي، هلته دوی کاروایانې هم زیاتې کړي دي. نو په دغه هکله که تاسو خپل نظر را سره شریک کړي چې د افغان کډوالو پی آر کارت لرونکو افغان کډوالو د حل لاره څه وي؟ لکه څنګه چې تاسې وویله چې په 2023 کې د پاکستان د نگران حکومت خوا څخه فیصله وشوه، زموږ افغان کډوال پر درو کټګوریو یا درو برخو ویشل چې غیر راجسټر یا ایلیګل و او ای سی سی کارت او دریمه برخه د پی آر کارت درلودونکي افغان کډوال و. کومه چې دا لړۍ دا تر اګست تر میاشتې پورې راورسېدل، ای سی سی کارت هم هغه دی د ایستلو لړۍ دوام لري. اوس د پی آر کارت هم پیل شو، خو دا اوس فعلا چې زه تاسو سره خبرې کوم د پی آر کارت درلودونکو لپاره یوه میاشت ټیم د وزارت داخله د خوا څخه افغان کډوالو ته ورکړل شوه چې په هغه کې د سپټمبر تر اولې نیټې پورې به وي، چې په دغه موده کې به دوی نه تنګول کېږي او نه به نیول کېږي. د اول سپټمبر څخه به وروسته بیا د دوی د ستنېدو لړۍ پیلېږي. خو یوه خبره په دې لیټر کې هم راغلې ده چې دا اوس ما سره حالانکې دا برایي د شپې شیر شوي وو، خو بیا ما رئیس صاحب د مهاجرینو د بلوچستان او دارنګه عمومي د اسلام آباد د رئیس د مهاجرینو د آصف مولوي صاحب سره دا شیر کړله، او دارنګه مې د کمیشنریټ او د یونیسیار د چارواکو سره، خو اوس یې تصدیق وشو. نو په هغه کې دا یو ټکی ذکر شوی هم دی چې دا لیټر په انګلیش دی. په هغه کې دا ویل شوي دي چې بیا به هم د یونیسیار او درې جانبه حالاتو ته په کتو سره د دوی سره خبرې کول کېږي. خو زموږ مسله په یوې میاشتې یا په 15 میاشتې یا په 6 میاشتې نه حلیږي. دلته چون 40 کاله 45 کاله ان تر 50 کاله پر زموږ افغان کډوال میشتي. خدای یو خبره ستاسو د چینل د لارې څخه خپل حکومت او د پاکستان حکومت او د یونیسیار ته کوو چې موږ افغان کډوال بالکل خپل وطن ته ځو. زموږ وطن زموږ د مور حیثیت لري. موږ خپل وطن ته د تلو تږي یو او یو به، خو زموږ یوازې غوښتنه صرف د کډوالو دا نه ده چې ته ما ته دلته ټیم راکه او ټیم داسې ټیم راکه چې مقصد موږ د دې ځای باشنده کېږو. یا مخکې که دا ذهنونه د افغان کډوالو سره وه، اوس نسته، خو صرف یوازې زموږ مشکلات چې کوم دي هغه مشکلات باید بررسي سي، یو درې جانبه ناسته وسي چې په هغه کې د افغانستان اسلامي امارت وي، د پاکستان اسلامي جمهوریت وي او یونیسیار وي، او په څنګ کې که چیرې د افغان کډوالو د 4 صوبو استازي کښېنول سي او د دوی څخه د دوی د مشکلاتو پوښتنه وسي. اوس د بیلګې په توګه باندې زه تاسو ته دا خبره کوی شم چې افغان کډوالو دا وخت په لویو ښارو کې د دوی پراپرټیانې دي، یا د دوی جایدادونه دي، د دوی کورونه یا سرایونه دي، د دوی دا اوس که د بلوچستان خبره درته وکړم، په بلوچستان کې دا وخت 100% 100% د افغان کډوالو د بلوچستان زراعت په لاس کې دی، کرونده د دوی په لاس کې ده. نو دا د افغان کډوالو دا مشکلات دي. یوه لویه ستونزه چې د یونیسیار د خوا څخه د پی آر کارت درلودونکو افغان کډوالو ته جوړه شوې ده، هغه ستونزې حل افغان کډوال غواړي. هغه څه شته، هغه دا ده
هغه ستونزه چې ده هغه دا ده چې په هر افغان کډوال ته د اوس څخه نه چې دا نن موږ غوښتنه کوو یا نن موږ د دې حواس پورته کوو، بلکې دا د لسګونو کلونو څخه چې افغان کډوال دلته میشت و، چې یعنې زه ډېر وړوکی ماشوم وم په هغه ټیم کې هم افغان کډوال چې به کله کډه وړله خپل وطن ته، چې هغه ټیم کارډونه نه وه، راشن کارډونه وه، هغو ته به د چکین مراعات ورکول کېدل. $315 د 9 اپریل 2015 پورې ورکول کېدل د پی نفر پر سر باندې د کارت درلودونکي ته، د پیوار کارت درلودونکي ته، مګر اوس هغه 15 ته راټیټ شوي دي. ولې راټیټ شو؟ پر 10 د اپریل باندې راټیټ شو. ولې راټیټ شو؟ دوی وایي زموږ سره بودیجه نشته. موږ وایو چې عراقي وګړي چې کله د عراق کډوال چې په عراق کې 10 کاله جګړه وسوه، هغه چې یونیسار کله خپل ملک ته راړول، هغو ته د پی نفر پر سر باندې $10 ما داسې اورېدلي دي، ځینو سرچینو راته ویلي دي چې $10 ورکول کېدله، یعنی هغو ته $10 ورکول کېږي. یا د سوریې د کډوالو دپاره ملګري ملتونه او خاص کر یونیسار فنډ راغواړي یا بسپنه راټولوي د نړیوالو څخه د افغان کډوالو باندې ولې دروي. نو زموږ لویه غوښتنه دا ده چې د افغان کډوالو چې کوم په کیمپونو کې دي دغه ستونزې باید حل شي. زهیر پښتون صاحب، افغان کډوالو دلته 45 کاله تیر کړي دي، خامخا کاروبارونه ژوند زندګیانې به جوړې کړي، نو دومره په لنډ وخت کې د دې کاروبارونه راټولول او دومره لنډ وخت کې چې ته اوس یوه میاشت وخت ورکړي، په یوه میاشت کې یا په دومره لږ وخت کې د دې کاروبار ټولېدنګ او دې ته تګ به څومره مشکل وي؟ ښاغلي پښتون صاحب مننه. خبره زموږ مین مقصد هم دغه ستا د سوال دی چې زموږ ته دغه جواب باید راکړل شي. زموږ هدف دا دی چې درې جانبه میکانیزم جوړ شي. اوس که د بلوچستان ستر ښار کوټ ته وګورو یا خیبر پښتونخوا ته وګورو یا اسلام آباد یا پنډۍ یا کراچي کې موږ یا لاهور کې زموږ د افغان کډوالو چې یعنې د صوبو په سطحه غټ ښارونه دي، هغه که د هغو سمه پلټنه وکړو، غټ کاروبارونه د هغو سم فعلا د افغانانو دي، پراپرټي جایدادونه یې دي، کورونه یې دي، حتی مارکیټونه یې دي، او د دوی کوم د کښت کروندې کاروبارونه چې دي، باغات چې دي، دا ټول یعنی دا د سیمې کوم د دې ځای مشرانو هم منلې ده. اوس د بیلګې په توګه په پښتانه کام کې چې کوم د پښتون کام نواب دی ښاغلي نواب ایاز خان جوګیزي صاحب ماته خپله وویله چې زموږ په کلاسیپلا کې موږ کروندګر نه لرو، حتی موږ د ډوډۍ د پخولو څوک نه لرو. اوس اختر جان منګل د بي ان پي پارټي چیرمن دی، هغه خپله وایي چې کله کډوال نه راغلي زموږ بلوڅانو زموږ مځکې کرلې، موږ د فرضاً 15 ګونې یا 6 ګونې غنم راکوله. کله چې افغان کډوال زموږ زمینداري شروع کړې ده، هغه 15 پارسل غنم یا 10 پارسل غنم 100 ته رسېدلي، 200 پارسل ته رسېدلي، یعنی دا د بلوچستان زراعت چې دی هغه افغان کډوالو پر پښو درولې دی. موږ دا نه وایو چې مقصد تمرکز مې پر دې باندې چې موږ پاتې سو، صرف د دغو افغان کډوالو د جایدادو، د دغو افغان کډوالو د سرایو، د دغو افغان کډوالو د پیسو در کړي ورکړي چې کوم د ځایي خلکو سره سوي دي، اوس دغه نه بد حالت ته رسېدلي دي چې نه کډوال په ځایي سړي باندې اعتبار کولی شي، نه ځایي سړی په دغه باندې اعتبار کولی شي، په کډوال باندې یا په لوکل سړی باندې. دا خبرې کوم چې دا اوس زه تاسو ته کوم، دا خبرې موږ د سرخاب سرانانو او د مسلم باغ پنډغالي مشران استازي موږ ورغلیو د یونیسار چیف ته ما خپله کړي دي چې دغسې زموږ د افغان کډوالو مشکلات دي. خو یو خبره زما ګیله د یونیسار څخه په دې اړوند باندې کېږي، دا خبره ما لته په میټینګ کې دغه زموږ مشران د دې خبرې ګواهان دي، او کوم د بلوچستان د څانګې ځایي کوم کارکوونکي چې دي هغه هم د دې خبرې ګواهان دي چې ما ښاغلي چیف ته دا خبره وکړله چې
تاسو موږ ته هغه مین کوم هغه ټاکلی نیټه چې دا هغه موږ ته کنفرم کړي چې فرضاً ته په 15 میاشت کې په 2 میاشت کې په کال کې په څومره ټیم چې وي هغه افغان کډوال ته وټاکي چې پر دغه ټیم باندې تاسو تلای شي. دا یو بل چې کوم دا تاسو سوال وکړي یا ما تشریحات ورکړل دغه د افغان کډوالو کوم جایدادونه دي د دې مستقبل بد سوي دا څوک رانیسي. اوس دا سپیش هم سوي دي چې افغان کډوال دکان پاته دی ډیپورټ سوي د افغان کډوال ځای پاته دی ډیپورټ سوي دي د سی سی کارت درلودونکو داسې په سلګونو نه ان په زرګونو کې خلک و چې موږ تاسو ولیدل چې په پیندۍ په لاور په ګجرانوالا کې پوسولې د افغان کډوالو جایدادونه دغه صفات وسوله دوی ډیپورټس و د سری سی سی کارډو د هغه چې د کم جایداد پاتې دغه لا عمل بتسوي دغه حلاره بتسوي کني اعلان کې د وزیر اعظم صاحب شاغلی محمد شهباز شریف صاحب د خواڅخه یو کمیټي جوړ سول چې دغه کوم د وزارت خارجه ساګدار صاحب هغه کې پراس کې و چې مقصد کوم افغان کډوال د سی سی کارت لپاره چې کوم د دوی جایداد وي یا د دوی کوم مشکلات وي تاسو هغه یل پلان شمیرې وشولې چې مقصد دې ته ټلیفون کولای شي. نو خو بیا هم هغه هڅ برسیره د افغان کډوالو دغه ویره ده او دغه بیره ده او دغه ورسره مخامخ سوي دي. نو دغه شانو چون ما د چپ صاحب سره دا خبره وکړه د مشته دا خبره وکړه چې تاسو د سی سی کارت هولډر نه یاست یعنی تاسو لیګل یا غیر راجستر نه یاست تاسو شاته څوک سپورټ کوي یعنی اشاره یونیسار ته او تاسو قانوني کډوال یاست. خو بیا هم قانوني کډوال دغه د مشتاسي وینو چې نیول کیږي او ډیپورټیږي. نو زموږ د یونیسار څخه لدا ده او غوښتنه مهم ده چې افغانستان او پاکستان دواړه ستاسو ذمہواری جوړیږي. 40 کال تاسو د افغانانو سرپرستی وکړه تاسو 40 کال افغانان د انسانیت او د انساني خیر او ښېګڼې تر نامه لاندې دلته سپورټ کول او کوي است. نو نن د افغان کډوالو سره هغه ستا انساني همدردي کم ځای ته ورسېدل حالانکه دا اوسم د دوی خبرې چې کوم ځای پرزه په خبرم د خبرې ته تاسو باید په تیزی سره وکړي په ورو ورو باندې نه چې افغان کډوال یو قسم په ذهني ټینشن اخته دي چې افغان کډوالو ته خبره باید سپینه وکړل سي. موږ ته داسې یو ټاکلي ټیم وټاکل سي چې فرضاً افغان کډوالو ته په دغه ځای کې در دغه وخت